د امازون ځنګل په نړۍ کې تر ټولو لوی باراني ځنګل چې ځینې برخې لا هم ناپېژنده پاتې دي. د امازون ځنګل چیرته موقعیت لري؟ څو سلنه اکسیجن تولیدوي؟ څو سلنه ژوي لا تر اوسه بېنومې پاتې دي؟ څو ډوله خزندې په دې ځنګل کې شتون لري؟ دا ټول په نننۍ چمتو شوي ویډیو کې. امازون د نړۍ تر ټولو لوی باراني ځنګل دی چې تر 15.5 میلیونه کیلومتره مربع پراخوالی لري. دا په جنوبي امریکا کې موقعیت لري، خو ډیری برخې په برازیل او پیرو کې پرته ده. دا ځنګل په 9 هیوادونو غځېدلی دی چې عبارت دي له برازیل، پیرو، بولیویا، اکوادور، ګیانا، وینزویلا، کولمبیا، سورینام او فرانسوي ګیانا. خو 80 سلنه برخه په برازیل کې موقعیت لري. د ځمکې 20 سلنه اکسیجن یوازې د امازون ځنګل ونې او بوټي تولیدوي. د دې ځنګل ځینې سیمې دومره ګڼې دي چې لمر ورته نشي رسیدلی او په ورځ کې هم د شپې غونډه تیاره شتون لري. د امازون باراني ځنګل له 390 میلیارډو څخه ډېرې ونې لري چې له 14,000 څخه ډېر مختلف ډولونه لري. که تاسې د امازون په ځنګلونو کې ښکته شئ او سخت باران شروع سي، نو د لوړ او ګڼو ونو له امله تقریبا 12 دقیقو پورې تر تاسو د باران اوبه نشي رسیدلی. په دې سیمه کې لږ تر لږه 420 ډوله تیل لرونکي حیوانات، 1300 ډوله الوتونکي، 378 ډوله خزندې او 428 ډوله ذوحیاتن حیوانات له علمي پلوه ډله بندي شوي دي. همدا ډول په دې ځنګل کې داسې لوی ماران هم شته چې اوږدوالی تر 9 مترو رسیږي. د امازون ځنګل چې باراني ځنګل هم ورته ویل کیږي، په اوسط ډول په کال کې 220 باراني ورځې لري. د امازون د ځنګل په منځ کې یو سیند تیر شوی چې د امازون د سیند په نامه یادېږي. 1000 کیلومتره اوږدوالی لري چې د نړۍ لوی سیند بلل کیږي. د امازون په ځنګلونو کې شاوخوا 80 سلنه حیوانات اوس هم بېنومې پاتې دي. په امازون کې د ځنګلونو د منځه تګ اصلي سرچینې د انسان استوګنه او د ځمکې پراختیا ده. په 2013 کال کې د امازون شاوخوا 18 سلنه باراني ځنګلونه مخکې له منځه تللي وو. څېړنې ښیي که دغه سلنه شاوخوا 20 تر 25 سلنه ته ورسیږي، یعنې 3 تر 8 سلنه ډېره شي، دا به د امازون په ختیځ، سویل او مرکز کې پر یو غیر ځنګلي ایکوسیستم د بدلېدو لپاره د اوج ټکی وي. لرغون پیژندونکي وایي چې د 11,000 کاله راهیسې د انسانانو سکونت په امازون ځنګل کې تثبیت شوی دی. که چیرې د امازون د ځنګل د ونو شمیر په هر دلیل کمیږي، د ځمکو د حرارت درجه ورسره اوچته ځي چې د بشریت لپاره ډیره خطرناکه ده. دا و زموږ چمتو شوي معلومات. هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلي وي. د داسې نورو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره سبسکرایب او په کمنټونو کې مو خپل نظرونه را سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.